فیض حمید باندې فردي جرم عاید کړی شو. تاسو چې اکثر ټي وي خبرونه ګورئ نو په هغې کې به تاسو کتلي وي چې وایي فلانکي باندې فردي جرم عاید شو یا ډینګي باندې فردي جرم عاید شو. تاسو ورسره دا هم کتلي وي چې اکثر په چا باندې فردي جرم عاید شوی وي نو هغه وایي ما د صحتي جرم نه انکار وکړ. فیض حمید باندې چې کوم فردي جرم عاید شو نو په هغې کې ویل شوي دي چې د افیشل سیکرټ اکټ خلاف ورزي کړې ده، په سیاسي سرګرمو کې انوالو پاتې شوی دی او چې کله په عهده باندې و نو د خپل عهدې د اختیار او د وسایلو یې غلط استعمال کړی دی. نو د فیض حمید د فردي جرم عاید کېدو سره اوس نور ډېر سوالونه پورته کېږي. یو دا چې که چېرې د خپلې عهدې د اختیار د وسایلو غلط استعمال کړی دی نو د فوج په دومره منظم اداره کې چې هغوی په فخر سره په ویاړ سره دا وایي او دا دعوه کوي چې په فوج کې اندروني د احتساب نظام ډېر مضبوط او بیدار دی. نو په دې دومره مضبوط احتسابي نظام کې او په دومره منظمه اداره کې داسې څنګه وشو؟ بیا دا هم سوال پیدا کېږي چې فیض حمید د دغه خپل عهدې یا د وسایلو د اختیار غلط استعمال کړی دی نو هغه وخت چې کوم ارمي چیف او پوځي مشر نو آیا دا هغه په ایما او دغه په رضا باندې شوی دی او که نه د هغه د رضا نه برعکس شوی دی؟ په دې ټولو خبره کوو، خو د ټولو نه اول فردي جرم څه ته وایي؟ نو ګورئ، فردي جرم چې کله یو سړی راونیولی شي په څه الزاماتو په بنیاد باندې نو دغه الزامات خو په هغه باندې تر هغه وخته پورې الزامات دي چې تر کومې پورې ثابت شوي نه وي که نه. نو په عدالت کې پوره یو کاروایي چلیږي، دغه الزامات چې کوم دي نو د دې انکوایري کېږي چې دا د دروغو الزامات دي او که نه آیا په رښتیا باندې دې سړي دا کار کړی دی. نو که چېرې په هغه باندې دا ثابت شي چې د په رښتیا باندې دا کار کړی دی نو بیا دا الزام پاتې نه شي بلکې دا جرم شي او دغه سړی د ملزم نه مجرم ته کنورټ شي، هم دغه ته فردي جرم وایي. د اوس دې ځای کې بل سوال پیدا کېږي چې د فردي جرم د عاید کېدو نه پس څه کېږي؟ نو د فردي جرم د عاید کېدو نه پس په عدالت کې کاروایي چلیږي. نو ولې تر اوسه کاروایي نه چلېده؟ دا هم کاروایي وه، خو دا کاروایي د دې لپاره وه چې دا الزامات رښتیا دي او که دروغ دي. اوس دا ثابت شو، دا سړی چې کوم دی د مجرم ثابت شو، اوس د دې نه پس څه کاروایي چلیږي؟ اوس په دې کاروایي چلیږي چې جرم یې خو کړی دی، خو جرم څومره دی، وړوکی دی که غټ دی، سزا به څه سي؟ نو د فیض حمید چې کوم د افیشل سیکرټ اکټ خلاف ورزي کړې ده نو دا اوس تاسو ته دې ځای کلیر کړم چې د پاکستان د قانون مطابق چې کم افیسر د فوج نه ریټایر شي نو هغه تر 2 کالو پورې په سیاسي سرګرمو کې حصه نشي اخیستی. نو دا پخوانی قانون و. اوسنی چې کوم قانون دی نو په دې کې د 2 کالو دا موده چې کومه ده نه 500 کالو ته اوږده کړې ده او ویلی شي تر 500 کالو پورې به اوس دی په سیاسي سرګرمو کې نه انوالو کېږي. آی ایس پی آر چې پرون کوم پریس ریلیز جاری کړی دی نو په هغې کې ورسره دا خبره هم ده چې تر اوسه پورې موږ دا خبره لا نه کنکلوډ کړې چې فیض حمید د 9 مئی په دا چې کومه ټوله کیسه به په دې کې انوال دی او که دې کې نه دی انوال، چې د افیشل سیکرټ اکټ خلاف ورزي چې کومه ده نه دا یو وړوکی جرم نه دی. په دې جرم کې چې کوم دی نه د وړې نه وړه سزا چې کومه ده نه هغه خو دا ده چې یو څو میاشتې قید صرف دغې سړي ته ورکړی شي. غټه سزا چې کوم دی نه تر عمر قیده پورې او د عمر قید نه سیوا هم یعنې د مرګ سزا پکې هم شته. اوس آیا د فیض حمید په لیفټیننټ جنرال چې پاتې شوی دی، د پېښور کور کمانډر پاتې شوی دی، د آی ایس آی چیف پاتې شوی دی، دله به دومره غټه سزا د عمر قید یا د مرګ سزا ورکړی شي؟ نو بالکل کېدای شي. ولې کېدای شي؟ ځکه چې د دې نه مخکې خو موږ چېرته دا هم نه و لیدلي چې دومره غټه عهده باندې پاتې شوی د آی ایس آی پخوانی چیف ګرفتار کړی شو او په هغه باندې په عدالت کې کاروایي وچلېده او اوس پې فردي جرم ولګېد. نو چې دا په ډومبي ځل باندې کېږي او غیر معمولي دي نو د غټې سزا ورکولو دا خبره هم دومره بعیده نه ده. نور به تاسو ته د فوج چې اوس کوم آرمي چیف دی او د فوج اداره په مجموعي توګه باندې نو تاسو ته به د هغوی د رویې نه اندازه هسې هم لګېدلې وي چې هغوی د 9 مئی حوالې سره ډېر سینسیټیو دي او ډېر سنجیده دي. د هغوی د سنجیدګۍ اندازه تاسو له دې نه لګولی شئ چې په 9 مئی کې د انوالمنټ د وجې نه هغوی خپل ان سروس یو لیفټیننټ جنرال چې لیفټیننټ جنرال په ټول ملک کې 15 یا 13 پورې وي او 3 چې کوم دی نه میجر جنرالز او 2 بریګیډیرز د عهدو نه لرې کړي دي او کور ته یې لیږلي دي. د فیض حمید سره د حساب کتاب کولو نه پس دقه چې کوم دی یو لوی کوېسچن دی چې آیا فوج به د خپل پخواني ارمي چیف د باجوه خلاف کاروایي وکړي او که نه؟ بل دغه خبره په خپله چې کوم دی نه ځان لا انسان سوچ ته غورځوي چې دی په سیاسي چارو کې انوالو پاتې شوی دی. نو دې ځای کې خو بیا دا سوال پیدا کېږي چې آیا د پاکستان چې کوم پخواني آرمي چیفس وو هغوی په سیاسي چارو کې انوالو نه دي پاتې شوي یا تر دې پورې چې فوج به حیثیت اداره په مجموعي حیث باندې په سیاسي چارو کې انوالو نه دي پاتې شوی یا دا چې د پی ټي آی د ورکرانو او د مشرانو له طرف نه دا ویلی شي چې اوس چې کوم آرمي چیف دی نو د هغه رویه چې کوم دا مکمل په توګه باندې د پی ټي آی خلاف ده. نو که چېرې دا خبرې رښتیا وي نو بیا آیا اوسنی ارمي چیف په خپله په سیاست کې انوالو نه دی؟ د مولانا فضل الرحمن د 2 ورځې مخکې چې کوم بیان دی نه هغه دا وایي چې د مدارس رجسټریشن بل چې دی نو د دې کې د زرداري صاحب د دستخط کولو نه انکار په دغه بل باندې چې دی نه دا د حکومت کار نه دی بلکې دا د ملیټري اسټابلیشمنټ کار دی. که چېرې دا د ملیټري اسټابلیشمنټ کار وي
نه د دې خو بیا دا مطلب دی چې د مولانا صاحب مطابق اوسنی آرمي چیف او آرمي اداره چې کوم دا نه هم په دغه سیاسي چارو کې انوال ده. خو دې ځای کې یو غټ فرق چې کوم دی چې تاسو ته معلوم وي چې په سیاستدانانو کې او جرنیلانو کې کوم فرق دی. نه هغه دا دی چې هر یو سیاستدان چې کله وزیر اعظم جوړ شي نو هغه د ملک د خرابو اقتصادي حالاتو او چې نور کوم خراب حالت وي د هغې ټوله ملبه په تیر حکومت باندې لګوي. لکه څنګه چې پیپل پارټي اقتدار ته راغله نو هغوی وي چې دا د پخواني ډیکټیټر د مشرف د غلطو پالیسو د وجې نه د ملک دا حال دی. او بیا چې کله نواز شریف په 2013 کې وزیر اعظم شو نو اگر چې هغه دومره په ښکارا الفاظو کې پیپل پارټي مخالفت نه کو خو بیا هم په اشارو کې نایو سره بيداوي چې د ملک خراب سیاسي اقتصادي صورتحال چې دی نو دا د پیپل پارټي کار دی. او بیا چې عمران خان حکومت ته راغی نه خو چې حکومت کې نو او که بیا حکومت ته راغی هم نو د هغه خو مکمل په کلاو الفاظو کې به دغه خبره کوله چې زرداري ډاکو دی او نواز شریف غل دی د ملک چې کوم دی چې تباه دی نه د دې د وجې نه تباه دی صرف دا نه بلکې مولانا فضل الرحمن ډیزل دی ایمل میلو دی او د محمود خان چکزی چې کوم دی نه د صادره اچولو په سټیج باندې به پیښې کولې او د بلاول د خبرو رکولو انداز چې کوم دی د وزیر اعظم په حیث یو پیری ته جلسې ته تقریر کو نو پاغي کې هغه پیښې کولې چې جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے دا داسې نه ویلي بلکې دا د بلاول په انداز کې ویلو. عمران خان خو بیا په ټولو نه مخکې وته اوس چې کوم حکومت ته شهباز شریف ته هغه وایي چې د ملک د ټول خراب حالات چې کوم دي نظری ذمہوار عمران خان دی او شهباز شریف سره په دغه خبره کې چې کوم دی د اوسنۍ چې کوم آرمي چیف ته او ملټري اسټابلیشمنت دی هغه مکمل اتفاق کوي چې د ملک د خراب حالات او ذمہوار پاکستان تحریک انصاف او دغه حکومت دغه غلطي پالیسي او نااهلي وا نو کچره داسې دا نو بل طرف ته خو دا حکومت دا هم خبره کوي چې په دغه ټول چې څو مو نو په دې کې ورسره باجوا او فیض حمید انوال و نو فیض حمید سره خو حساب وشو باجوا سره به حکومت کله حساب کوي پای اسټابلیشمنت به باجوا سره هم حساب وکړي. ما خبره کوله د سیاستدانانو او جرنیلانو د فرق نو بیا هغې ته راځم ګورئ مشرف نه پس کیانی اشفاق پرویز کیانی آرمي چیف شو د دواړو مایند سیټ مکمل دی یو بل نه بدلو. مشرف په ملک باندې حکومت کو او کیانی چې کوم دی مکمل یو جمهوریت رویه لرله او هغه په خپل دور کې په کومو ادارو کې هم فوجیان د هغې ادارو مشرانو یا پکې انوالو د هغې ټول ته واصلي و د هغې ادارو هغه مشري سیویلیانز ورکړې وه. د هغې نه پس راحیل شریف راغی. راحیل شریف هم د کیانی نه مکمل بدلو د هغه مایند سیټ مشرف سره لګېده هغه هم یو مضبوط آرمي چیف په حیث کې چې کوم دی مخې ته راغلی او غوښتل چې هر څه دې زما په لاس کې او بیا د هغې نه پس باجوا راغی. باجوا د راحیل شریف نه بدلو او د عمران خان په دور کې بیا موږ عمران خان د باجوا او د فیض حمید هغه دومره شاندار کیمستري او په فخر سره چې کوم دی نه هغه وینا چې ټول په یو پیج باندې دي هغه موږ ولیدل نو دا ټول د یو بل نه غړي بدل دي خو چېرته تاسو ولیدل چې یو جرنیل بل پر خبره وکړه تر دې پورې چې عاصم منیر مکمل حیث باندې د باجوا نه بدل دی او د باجوا په دور کې چې کومې پالیسۍ چلیدلې دي د هغې سخت ناقد دی خو بیا هم د باجوا خلاف د هغه خولې نه لا موږ یو ټکي نه دی اورېدلی. دغه به سیاستدانانو او په جرنیلانو کې فرق دی. پاکستان کې چې څه روان دي نو ښه نه دي. موږ چې خبرونه ګورو نو ښه خبرونه پکې لګي بد خبرونه پکې ډېري د دنیا به امید کوي مره په دغه امید باندې چې د ملک حالات په روان وخت کې ښه شي. ما له اجازت راکوي د الله په امان.